دواړو جهانو سردار مبارک مکې مکرمې ته هجرت کو د مدینې منورې نه د مکې مکرمې د کافرانو نه پټ ووته نو اغوی ورپسې اعلان وواسه چې چا موږ له جمدې راوسته او یا چا موږ له د سر روړ سل اوښان به په انعام کې ورکو دا بدماشان امام الانبیا پسې خواره شو چې یاره موږ به دا سل اوښان ګټو یو بدماش دی سراقه ابن مالک سراقه د هغه نوم دی هغه ځان ته اسو درولی او د کوټې نه شاته په دیوال یې ور ټوپ کړې چې څوک رانه خبر نشي او لاړ پاک پیغمبر مبارک پسې ووته نو جبریل امین دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی دا الله رسول هغه د سراقه راغی پاک پیغمبر مبارک وتی ان الله معنا الله من سره دې پروا مکوه خیر د سراقه د اس د پزمکه کې خپې وردن نشوي دوی ته ویره جوړ تاسو ما ته ازارم راتاو که دعا راتاو کې نو ستاسو ته زه غږ نه کوم رسول الله مبارک ورته دعا وکړه داسې هغه خپې د ځمکې نه راووتې بیا یې جوړ دا اتفاقا دا کار شو بیا د اراده وکړه د حملې بیا د کونډو پورې خپې ورخښې شوې بیا ورته رسول الله مبارک ته منت وکړو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته دعا وکړه هغه خپې هغه دا سپې هغه واپس راووتې په درېیمه ځل بیا یې اراده وکړه بیا د اس هغه خپې د کونډو پورې په ځمکه کې وردن نه شوې د دواړو جهانو سردار مبارک توی باز خلک به درنه تنبومه خلق بم تنبوما او بد دعا راتاو کې چې زما د اسر وزي رسول الله مبارک دعا وکړه اسیر ود ګوره کافر دی دغه وخت کې پاک پیغمبر مبارک وتی سراقه د ایران د کسرا د ایران چې کم بادشاہ دی د بادشاہګانو به بنگړي اچول د ایران د بادشاہ بنگړي ستا په دې لاس کې زینم ستا په لاس کې ماته د ایران د بادشاہ بنگړي ښکاري زیره ورله ورکه چې ته به مسلمانېږې او هغې صحابو کې به زما صحابه به ایران فتح کوي او د ایران د بادشاه بنګړي به تا ته لاس کې اچولی کېږي اوس د سراقه په ذهن کې دا کم ځای تېرېده چې دې ته ګوره زما مسلمانېدې دو ته ګوره او بیا د دوی غلبې ته ګوره او ایران فتح کولو ته ګوره او د هغې بادشاه بنګړي اچولو ما ته ګوره ویې خاندل دې خبرې پورې د الله شان دی د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې ایران رب العالمین دا فتح کړ او د ایران د بادشاه چې کوم بنګړي وو هغه بنګړي عمر فاروق رضی الله عنه له لاس لراله او سراقم په هغې صحابو کې دی دیم په هغې مجاهدینو کې دی د دواړو جهانو سردار مبارک وتی سراقه وی تا ته 15 کاله مخکې امام الانبیا ته 15 کاله مخکې څه ویلي وی جړل وی ما ته رسول الله مبارک چې سراقه ستا په لاس کې خو ما ته د ایران د بادشاه او د کسرا د بادشاه بنګړي راته ښکاري وی تا څه وی وی ما وخندل وی راشه نن د پیغمبر علیه السلام پیشنګویي رښتینې کومه الله خپل حبیب نه دروغجن کوي هغه بنګړي د ایران د بادشاه سراقه ته په لاس کې واچول تا ته مې نن واچول او 15 کاله مخکې امام الانبیا ته الله ستا په لاس کې ښکاره کړی صحابه ولاړو او دې صحابه د خوشحالۍ نه نعره تکبیر د الله اکبر اسې چغې ووالې چې 15 کاله مخکې د دواړو جهانو سردار مبارک ته دا بنګړي د سراقه په لاس کې الله په ښکاره کړي